د کندهار هوايي ډګر ته څېرمه د تېلو هغه ذخیره چې وړمه شپه د پاکستان په هوايي برید کې ویشتل شوې او په بشپړ ډول سوځېدلې ده. طالبانو ویلي له دې زېرمې د ملکي او نړیوالو سازمانونو الوتنو ته تېل چمتو کېدل. خو تاسو معلومیږي څنګه د کندهار نړیوال هوايي ډګر پروازونه روزمره دي او دا پروازونه په روزمره ډول ترسره کېږي، نو حتما به د اصولو له مخې باید په ذخیرو کې تېل موجود وي. نو داسې تعین نه راته معلومیږي، خو تقریبا زیان یې ټوله ذخیرې په مکمل ډول د منځ څخه تللي دي او هېڅ شی هم نه دي پاتې شوي او زیان یې مکمل ذخیرې تخریب شوي دي. طالب چارواکو ویلي د کندهار له هوايي ډګره هره ورځ الوتنې کېږي او اوس یې د تېلو ذخیره په بشپړ ډول له منځه تللې ده. ویل شوي پر نور زیان سربیره دې ذخیرې کې شاوخوا 550 ټنه نفت سوځېدلي دي. او دا ذخیره هم د کامیر هوایي شرکت اړوند وي. دغه پیښه کې تقریبا د 500 ټنه څخه زیات یعنی 500 ټنه تیل په دې ځای کې موږ ذخیره درلودله چې په الحال تاسو وینئ هغه سوځېدلې ده. د سیمې اوسیدونکي وایي پاکستان ملکي سیمې پراخه کوي او پر ملګرو ملتونو یې غږ دی چې پر پاکستان د بریدونو درېدو لپاره فشار راوړي. انو چې حقیقت ویلو سم ډېر لري نو خامخا د قوه انسانان دي او د چې د ملکي هوايي ځایونه چې د مرکز نه په نقشه کوي. موږ د ملګرو ملتونو څخه دا خواهش لرو چې دا بردونه پر پاکستان باندې فشار راوړي، د بردونه ودرې باندې شاوخوا 2 اونۍ وشوې چې د طالبانو او پاکستان ترمنځ نښتې روانې دي. پر کابل، کندهار، پکتیا او پکتیکا د وړمې شپې له بریدونو وروسته 13 ورځ د طالبانو حکومت ادعا وکړه چې اسلام آباد کې پر یو پوځي مرکز ډرون برید کړی، خو پاکستاني رسنیو د هغه هیواد د چارواکو له قبله خبر ورکړ چې څو ډرونونه یې په هوا کې شنډ کړي دي.